په 1951 میلادي کال کې ډاکټر سلومان آش یوه تجربه وکړه چې تر نن ورځې پورې په ټولنیزه ارواپوهنه کې یوه شاهکاره تجربه ګڼل کیږي. دا څېړنه چې د امریکا په سوارټمورت کالج کې پر 50 نارینه‌و زده کوونکو ترسره سوې وه، په دې اړه وه چې څنګه یو نفر په یوه ګروپ کې د ګروپ د نورو غړو تر اغېز لاندې راځي. په دې څېړنه کې یې 8 نفریزه ګروپ ته د 4 سیده لیکو مختلف چارټونه ورښکاره کول او ورته وبه ویل سوه چې د A, B, C کومه لیکه له 4مې آخري لیک سره برابره ده او جوابونه هم باید په لوړ غږ ورکړل سي چې د ګروپ ټول غړي یې واوري. د ګروپ په غړو کې به یو نفر په دې څېړنه ناخبره و او نور ټول به پوهول سوي و چې دا یوه څېړنه ده، یعنی څېړنې ته یو نفر مشخص سوی و. د ګروپ نور باخبره 7 غړو ته به ویل سوي و چې قصداً غلط جواب ورکړي. د حیرانۍ ځای هغه وخت پیښیږي چې کله ناخبره سړی د ګروپ د نورو غړو غلط جواب ویني، خو په دې خاطر چې ځان یوازې په مخالفت کې واقع نه کړي، نو د نورو غړو په څیر دی هم غلط جواب انتخابوي، که څه هم دی پوه وي چې دوی ټول غلط دي. دا څېړنه 18 واره پر مختلفو ګروپونو تکرار سوه او په دې 18 وارو کې 12 واره مشخص سوي ناخبره غړي د اکثریت سره سم غلطه رایه ورکړې وه. وروسته آش په یوه بل ګروپ کې په 7 باخبرو غړو کې یوه ته ویل چې سم جواب ورکړي. کله چې ناخبره مشخص سوی نفر په جوابونو کې د یوه نفر صحیح جواب ویني، نو دی هم صحیح جواب ورکوي او په دې ډول په نورو څېړنو کې د غلطو جوابونو ګراف کښته راځي. د دې څېړنې نتیجه ډیره مهمه ده، خصوصا چې بیا په ټولنه کې اجتماعي اړیکې څېړل کیږي. دا څېړنه یو مشهور مثال دی او موږ ته دا را زده کوي چې موږ څنګه په یوه ټولنه او یا ګروپ کې د ګروپ یا ټولنې تر اغیز او تاثیر لاندې راځو. په دې څېړنه کې دا څرګنده سوه چې اکثره وخت خلک په دې فکر کښې وي چې د اکثریت په ډول واوسي، که څه هم اکثریت غلط وي او دی یعنی اقلیت صحیح وي.